د پاکستان او ایران لخوا د افغانستان پر وړاندې خطرناک اقدام. دا چې ایران او پاکستان د افغانستان خلاف تازه څه اقدام کړی دی، جزئیات یې را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي پاکستاني سیال سره مې په افغانستان کې د فعال ښکېلتیا هوکړه وکړه. داسې مهال چې د اسلامي امارت د حکومت او پاکستان ترمنځ د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر نامداري روانې دي، د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې ده چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل پاتې شي. د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې بلاول بوټو زرداري او حسین امیر عبداللهیان پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال ویل دواړو هیوادونو موافقه کړې ده چې په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره به خپلې فعال ښکېلتیا ته دوام ورکوي. جی نیوز چینل په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنی چارو دا وزیر له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان هر راز وضعیت به پر ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم اغیز ولري. ښاغلي عبداللهیان ویلي دي چې په همدې دلیل په هر حالات کې دا د دواړو هیوادونو دیني او انساني دنده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. دا خبرې داسې مهال کې کېږي چې پاکستاني چارواکو دا طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان په خپل هیواد کې په وروستیو ناامنیو ګرم بللی دی او په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو ګواښ یې هم کړی دی. د پاکستان د ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي زرداري د باجوړ له خونړۍ حملې 2 ورځې وروسته د سې شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان به د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. زرداري زیاته کړې چې کو افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې دننه پوځي عملیات به د پاکستان لپاره یو له انتخابونو څخه وي، خو نه لومړی انتخاب. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د چهارشنبې په ورځ د پوځ له مشر سره پېښور ته تللی و، یوه بیان کې تور ولګوه چې په بلوچستان ایالات کې نږدې 3 اونۍ مخکې د پوځ پر یوه پوسته برید افغانانو کړی و او ویل چې په دې پیښه کې وژل شوي بریدګر د کندهار ولایت اوسېدونکي وو. لا دې مخکې نورو پاکستاني چارواکو هم ورته تورونه لګولي وو، خو د اسلامي امارت حکومت د پاکستاني چارواکو ادعاوې پرون یو ځل بیا رد کړي دي. د حکومت ویان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د پاکستان بېلابېل چارواکي د هېواد د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان تورونه لګوي.